لکه پرون مې د یو ملا بیان اورېدو چې هغه سوی ځان ته او د هغه چې کوم مقلدین دي یا په هغه پسې چې کوم روان دي هغوی هغه ته سوی نو هغه په ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله ورعاه په هغه باندې رد کوي نو دغه خر چې کوم دی وي د خره لکۍ وي شاته او د ده لکۍ مخې ته ده او د خره لکۍ وي بیا د ده نه ښه د عورت وي پټ کړی او لګیا دی او کالر او سکالر او دا څه خبرې دي یو خدا چې یو سړي باندې رد ته ضرورت څه دی بلکې رد کې نو د رد بیا اصول دي بیا آداب دي همدغه خلک چې کله موږ حق خبرو کوو د چا نوم وانلو او داسې ووایو چې دا کار غلط دی داسې اخ وهابیان اله بې مذهبه او بې ادبه د دومره لوی امام نوم یې واخیستو او د دومره لوی ملا نوم یې واخیستو همدغه خلک دا خبرې کوي حالانکې موږ له دا ټکي الحمدلله نه ویلي ده نه زموږ دومره سپکه خوله ده چې خر او زناور او خنزیر او موږ باندې بعض ورځونه کړي دقه کنځلې به یې کولې یا د چا نوم بدلول په هغه پورې استهزا کول یا د چا ذات یادول یا دا چې دی دا کار کوي د پورې خان ده یا د چا ښځه یادول د چا خاندان یادول الحمدلله دومره سپک موږ نه یو نه دې درجې ته رارسېدلي یو او نه الله موږ دغه درجې ته دې ورسوي خو که موږ بیا هم د اصولو او د ادابو په چوکاټ کې رد وکړو نو دوی سره شنه کي او دغه یې خپله طریقه ده چې تا هغه عالمي داعي ته چې په لکاو خلک الله د هغه په لاس باندې اسلام ته رادننه کړي ته په هغه باندې په دې طریقې سره رد کوي چې خر ورته وی که چېرته ضرورت رام شي او د ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله یو خبره غلطه وي نو خلک یې په ادب او په احترام او د مقام ته ګوري ځي ته ګوري د هغې مناسب خبرو کې که چېرته خبر راځي او هغه دا ویلي دي یو مسله بیان کړې دي یو حدیث بیان کړی دی او هغې باره کې دا وي سړی که رد کوي یو مناسب رد اول خو به د خبرې تحقیق کوي چې هغه دا ویلي دي او که نه د هغې نه بعد که خبره ثابته شوه بیا مناسب رد علمي رد د ادب په چوکاټ کې رد نو دا اعتراضونه به په تاسو باندې کېږي او دا به خلک به څه وایي چې کله تاسو صحیح منهج طرف ته دعوت ورکوئ دا اوس موږ ته یاد دي دا خبره ډاکټر ذاکر نایک چې کله د اولو ورځو کې مشهور شو د دعوت ډېر تیز روانو او په امریکا کې او برطانیې کې د هغه مناظرې روانې وې د عیسایانو سره یهودیانو سره هندوانو سره په هغو ورځو کې سم داسې داسې حال یې جوړ کړی بیا یو حقه ملکونو بند کړو دغه د هغوی زور هغوی په خپل ملکونو کې بند کړو نه به راځي نو په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک له دې خبرې ته نه و فارغه شوی چې ده په مسلمانانو کې د ده څه نظریه ده خو شپه ورځ به لګیا و د کافرو سره نو هر یو به وي دا چې وي زموږ مکتب فکر نه دی هر یو به دا وي دا چې وي دا زموږ سړی دی که نه دا داسې دا داسې بیا د هغه نه د سوالات جوابات شروع شي د مسلمانانو به دې سوالات کول ته کومې فرقې سره یې د رفالدین کول څنګه دي د امین په زوره ویل څنګه دي په مانځه کې صف جوړول څنګه دي وترو باره کې ته څه تقلید باره کې ته څه دا قسمه سوالونه ته وروسته شروع شو چې کله دی لږ فارغه شو د هغه دعوت نو بیا هغه ذاکر نایک چې خلک هر یو کوشش کوي چې زموږ فرقې ته دې منسوب شي هغه بیا څه شو هغه بیا ګمراه هم شو هغه بیا د یهودو نصارو ایجنټ هم شو یو مولا ما اورېدو دا د یهودو نصارو ایجنټ دی نو ما هلکه
ستا عقل په خپو کې پروت دی. د یهودو نصارو ایجنټ خلک اسلام ته راړي. د دې مولي عوام پرېږده، عوام به څه خبره کوي، ته د مولا ته وګوره. داسې خبرې به شروع کړي، د ځان صفت به کوي چې کله راولېږي د ځان په صفت. دی وایي ذاکر نایک د یهودو نصارو ایجنټ دی، جي د ده ټایید او جي د ده پینټ شرټ دي. لکه لوی اعتراض دا دی، وایي صحیح شو ستا خو پټکې او کمیز پرتوګ دي، تا په دې پټکې او کمیز پرتوګ کې څومره دعوت کړی؟ زه ته خو وایه برابر یې که نه، ستا خو پټکې هم شته او ستا کمیز پرتوګ هم دي، تا په دې پټکې او کمیز پرتوګ کې څومره دعوت کړی؟ زه تا ته دا نه یم تا څو مسلمانان کړي، دغه ما ته پته لري چې تا پکې څومره توره والی، خو زه تا نه دا تپوس کوم چې تا څومره بېلارې مسلمانانو له دعوت ورکړی دی چې هغوی نیغې لارې ته الله راواړي. تا څومره له دعوت ورکړی؟ د الله نه یېره پکار ده. رد که په چا باندې کېږي د هغې څه د هغې یو طریقه ده، د هغې اصول دي، د هغې آداب دي. او بیا په داسې مشرانو باندې چې د اسلام لوی خدمت کوي. زه دا نه یم چې ذاکر نایک چې دی دی معصوم عن الخطا دی او د ده نه ګناه نه کېږي او د ده نه خطا نه کېږي. زه دا منم خطا به تم کېږي، ګناه تم کېږي به او شوي به تی لازم غلطیانې. او بعض فتاوی داسې ورکړي دي چې موږ ورسره په خپله په هغې کې موافق نه یو، خو د هغې خو دا مطلب نه شي چې ته یو سړی سپکوه او خر ورته وایه او زناور ورته وایه او په ذات پورې خانده. نه داسې خبره شو. داسې خو د غټو غټو علماو غټې غټې مسلې هغه امت نه دي منلي. وایي دا مسله څه ده؟ دا کمزوري ده، امت ټول امت نه ده منلي، بعضو کې چې لږه پکې منلي د غټو امامانو د غټو علماو. نو که چېرته ذاکر نایک صاحب په یو مسله کې که خطا شیم، دا خو دا مطلب نه دی چې ته ولې هغه ټول جهود راواله او په سین له وکړه او بیا د هغه په دې طریقې سره سپکاوی کوه. ما دا خبره څه پورې شروع کړه؟ دې پورې چې هر د حق په داعي پسې خبرې کي، قسمه قسم پروپیګنډې پسې جوړېږي، خلک یې په قسمه قسم طریقو سره تنګوي، خو دی به ودرېږي نه. دی به څه کوي؟ خپل کار به جاري او ساري ساتي. هر چا له جواب مه ورکوه، او هر چا له چې جواب ورکوي ته به خپل منزل ته کله رسي.